اوس هر رقم ته ویډیو ځان لپاره په د AI په ذریعه باندې بالکل پرې جوړه کړئ. نو څنګه جوړولی شو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. اول تاسو ما سره دغه ویډیوګانې وګورئ. ښه دوستانو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته وایرل ویډیو بالکل فری جوړه کړو. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غونتې غوښتنه درنه کوم که چېرته زموږ چینل ټیک کومرس سکلز کې نوي یاست زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په ټایم در ورسیږي. راځئ د ویډیو په طرف. د هغې لپاره به اول تاسو راشئ چاټ جي پي ټي ته. اول به تاسو چاټ جي پي ټي ته راشئ او دلته به په چاټ جي پي ټي باندې خپل عکسونه ورته اپلوډ کړئ. ورته ولیکئ چې دغه د دې په اړه موږ ته د ویډیو پرامپټ ولیکه یا هم پښتو کې ورته لږ لیکل وکړئ چې دغه رقم ته یو پرامپټ ماته جوړ کړه. چې کله پرامپټ یې درته جوړ کړو نو هغه پرامپټ به کاپي کړئ. چې کله مو کاپي کړو بیا به بیک راشئ او زه یو وی پی این درته ښیم. دغه وی پی این انلیمیټډ پروکسي په نوم دی، سوپر انلیمیټډ پروکسي. دغه به انسټال کړئ. چې کله مو انسټال کړو او دا به د یوزي ملک د یو کنټري سره کنیکټ کړئ. وینډسکرایپ کې زیاتره ملګرو مشکل درلوده خو هغوی لپاره دغه وی پی این چې کوم دی دا تر ټولو ښه دی. نو دا مې چې کله راخلاص کړم دلته به تاسو ورته دغلته چې دی په دا لوکیشن باندې ورته کلیک کړئ. دغه لوکیشن باندې به ورته کلیک کړئ او دلته به چې کوم دی خپل لاندې لږ راشئ. دغه ګوره دغه یو ایس چې اول سر کې لیکلی و نو همدغه ملک سره یې کنیکټ کړئ. چې کله مو کنیکټ کړه را به شئ جیمینای ته. جیمینای برنامې ته به راشئ. که چېرته جیمینای برنامه در سره نه وه لاړ شئ پلی سټور ته او دغه وی پي این ورته اول آن کړئ او ورته ولیکئ جیمینای نو دغه برنامه به ستاسو سره راشي. را به شئ په جمع ایکن باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله مو په جمع ایکن باندې ورته کلیک کړئ دلته دغه ویډیو اپشن به زیاتره کسانو سره راغلی وي. که چېرته نه و راغلی او مخکې نه مو دغه برنامه انسټال کړې وي نو اپډیټ ورکړئ. چې کله مو اپډیټ ورکړه په دا ویډیوز باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په ویډیوز باندې کلیک کړه اوس به راشئ دلته په دغه ځای کې به چې کوم دی خپل عکس ورته اپلوډ کړئ. هر هغه عکس به ورته اپلوډ کړئ کوم عکس نه چې تاسو غواړئ ویډیو جوړه کړئ. مثلا زه راځم دلته ورته یو عکس انتخابوم. دغه عکس خپل ورته انتخابوم. چې کله مو عکس ورته انتخاب کړه او په دغه لاندې ټکسټ خانه کې به چې دی هماغه پرامپټ ورته پیسټ کړئ. چې کله مو پرامپټ ورته پیسټ کړ را به شئ په سینډ آیکن باندې ورته کلیک کړئ. وبښئ دلته یو بل هغه مانه پاتې شو. زه دغه ویډیو جنریټینګ سټاپ کوم. دلته به بیا سر نه همدغه هر څه ورته انتخاب کړئ. ویډیو به ورته انتخاب دلته به لیکلو نه بعد راشئ په دغه ساحه باندې کلیک کړئ او دلته به تاسو یوټیوب لپاره ویډیو جوړول غواړئ که ټیک ټاک لپاره. لاندې زه ټیک ټاک ورته انتخابوم. را به شئ په غش آیکن باندې به بیرته ورته کلیک کړئ. نو دلته ستاسو نه د 1 منټ نه تر 2.5 منټه پورې وخت نیسي. په دغومره ټایم کې تاسو ته ویډیو جوړوي. نو تر هغې پورې زه تاسو ته دا ویډیو سټاپ کوم. لکه څرنګه چې اوس تاسو ما سره دغه ویډیو کتلی شئ موږ ته یې جوړه کړله. زه دغه پلی کوم. دلته ګورئ دغه ویډیو موږ ته جوړه کړله. نو دغه ویډیو چې کوم دی اوس تاسو څنګه ډاونلوډ کولی شئ. د ویډیو ډاونلوډینګ لپاره په دغه غشي نشان باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په غشي نشان باندې کلیک کړه نو دلته به ستاسو سره ګورئ ډاونلوډینګ فول سایز. نو دا په فول سایز کې ستاسو سره ډاونلوډینګ روان شي. خو که چېرته ستاسو څهره غلطه جوړه کړې وه بېرته سر نه ورته پرامپټ هر څه ورکړئ انشاءالله څهره به درته صحیح جوړه کړي. او بل کوشش وکړئ اول نه په پرامپټ کې هلته چاټ جي پي ټي ته ووایئ چې موږ ته دا ولیکه چې په څهره کې باید هېڅ ډول تغییر رانشي. نو دا ورته حتما ولیکئ. نو انشاءالله تاسو ته به هماغه رقم ته تصویر یا ویډیو هر څه چې هغه جوړ. ښه دوستانو دغه وه زموږ د نننۍ ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړه. زموږ چینل ټیک کومرس سکل درسره سبسکرایب کړه. د بیل ایکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو په ټایم تر تاسو در ورسیږي. نو په لاس سپارم د خدای په امان.